د زمري 22مه هغه ورځ ده چې مجاهدینو روزګان ولایت په بشپړه توګه فتح او واک یې په لاس کې واخیسته. ستاسو پر آن باندې دغه ورځ د روزګان میشتو لپاره څومره د تاریخي او له ویاړه ډکه ورځ څخه برخمنه یوه ورځ ده؟ دغه ورځ چې د اسد 22مه ورځ وه او د جمعې ورځ وه، روزګان ولایت چې کله فتح شو په دغه ورځ باندې، دا د روزګاني ولسونو لپاره ډېره د ویاړ ورځ وه. ډېره یعنې تقریبا د سهار 9 بجې وې چې مجاهدین کله راله مرکز ته یعنې بازار ته. دا یو ډېره ویاړمنه ورځ وه د ولسونو لپاره. دوی ډېر زیات دغې ورځې ته خوشحاله وه ځکه چې ډېر کلونه دوی انتظار کړی و دغه شي، او ډېر کلونه دغسې ولسونه وه چې دوی د باندې نه ووتلي، یعنې بازار محاصره و، ولسوالۍ ټوله فتح سوې وې، نو دوی ډېر زیات خوشحاله وو. بله، د روزګان ولایت د فتح د ورځې کیسه راته وکړئ. څه ډول یوه ورځ وه او تاسو د دغې ورځې څخه کومه خاطره لرئ؟ دغه د روزګان د ولایت دغه د فتح ورځ چې وه، یعنې دغه د جمعې ورځ د سهار 9 بجې وې چې روزګان ولایت فتح شولو. یعنې دا مخکې تر دې چې مجاهدین ښار ته راشي، ښار ته داخل سي پر 4 دروازو باندې، نو مخکې مجاهدینو ټوله ترتیب برابر کړی و چې دلته ګډوډي رانه سي، یا چاته زیان ونه رسېږي، یا مالي زیان ونه رسېږي، یا خلکو ته زیان ونه رسېږي. کوم د امیرالمؤمنین شیخ صاحب امر چې و چې عمومي عفوه کړې وه چې د دغه امر مخالفت رانه سي په دې برخه کې، نو د هلته ټوله مسؤلین سره کښېناسته. مخکې تر دې چې بازار ته راځي ټولو هغه مسؤلیت معلوم شو. هغه مسؤلیت که د نظامي برخې و، نظامي ځایونه دي که کوم ملکي ځایونه دي، ریاستونه، له ټولو د ځایو لپاره مسؤلین مخکې هلته وټاکل شوله چې ځکه چې ګډوډي رانه سي، شیان بیا ځای نه سي، هغه که نظامي شیان دي او که د دفترو شیان دي. بیا پر 9 بجې باندې ښار ته ټوله داخل شوله پر 4 دروازې باندې، چې الحمدلله خوشحاله په دغه ورځ باندې، مجاهدینو ډېر زیات خوشحاله په دغه ورځ باندې. بله، د دغې ورځې هغه خاطره راته ووایاستئ، هغه جالبه خاطره یې څه وه؟ جالبه خاطره دغه وه چې ولس ډېر زیات خوشحاله و. ډېرو خلکو ډېرې زیاتې خوشحالۍ کولې، یعنې ډېرو خلکو په دې برخه کې ډېر مصارف د خیراتو په برخه کې وکړله د خوشحالۍ د وجې، ځکه چې دا داسې ورځ وه چې دلته د خلکو نه سر خوندي و نه مال خوندي و، او خلکو ډېر بچه په شهادت رسېدلي وه، شهیدان یې ورکړي وه، او دا رقم خلک هم وه چې دا تېر 40 کلن دغه کې بیا دوی بازار ته نه وه راغلي، تللي وه، یعنې په جهاد اخته او په جهاد بوخت وه، په اطراف کې اوسېدله. نو په دغه ورځ چې دلته دوی راله، ډېره جالبه خبر دغه وه چې موږ څونه توقع د خلکو څه درلوده، د هغه توقع اضافه وه د دوی خوشحالي. یعنې موږ دومره توقع د دوی نه څه دا نه درلوده چې دوی به دونه زیات خوشحالي، خو دوی بیخي بې اندازې ډېر زیات خوشحاله، یعنې موږ دونه احساس نه کوئ چې دوی به دونه خوشحاله وي، خو دوی ډېر زیات خوشحاله وو. بله، دا چې په تیر کې روزګان یو له جګړه ځپلو او خونړیو ولایتونو څخه شمیرل کېده، د اسلامي امارات په راتګ سره دا چې په ټول هیواد کې امن ټینګ شوی دی، خلک د کوم امنیت چې شتون لري څومره ترې خوښ دي او څومره دوی کولی شي چې په ډاډه زړه باندې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي؟ الحمدلله اول خو په ټول افغانستان کې یعنې 100% امنیت شته، بالخصوص په روزګان کې امنیت بیخي ډېر شته، یعنې خلک ډېر زیات خوشحاله دي. هغه که دغه په خوا د دې امنیت شی خاص نه و خوندي، د امارت په راتګ سره د دې امنیت ډېر زیات خوندي شوی دی. نو هغه که تجاران دي، دوی مخکې در دغه امارت دوی یعنې دونه پانګونې او دونه شی نه کوله لکه اوس چې کوي، په دې وجه کې چې ډېر زیات امنیت دی، ډېر زیات خوشحاله دي. ځکه روزګان مخکې هم یعنې مجاهدین یې ډېر زیات و، ډېر دغه ولایت چې ډېر زیات جنګونه پکښې وه، نو اوس امارت چې راغلی دی 4 کاله سره هېڅ نوع مشکل نشته، نو دوی ډېر زیات خوشحاله دي. خپلو کارو ته هم فارغه دي، هغه که تجاران ورونه دي که نور دغه عام خلک دي، ډېر زیات خوشحاله دي، ګر په خپل کاروبار بوخت دي. بله، څرنګه چې ما یادونه هم وکړه چې روزګان یو له هغه ولایتونو څخه و چې تر ډېره پورې جګړو او جنګ ځپلي و، تر ډېره پورې پکې غربت و،
او لرې پرتو سیمو ته په صحي برخه کې بیارغونې برخه کې او تعلیمي برخه کې په کوم ډول چې ورته اړتیا وه یا هم په کوم ډول چې ورته ضرورت و هغه ډول پاملرنه نه ده شوې د اسلامي امارات په راتګ سره په 4 کلنه دوره کې په یادو برخو کې څومره د ولسونو هغه ستونزو ته رسېدنه شوې ده؟ د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله په دغو 4 کلونو کې چې دی یعنې ډېر پرمختګ د تعلیم په برخه کې په دغو د اقتصاد په برخه کې دواړو برخو کې شوی دی ځکه چې پخوا یعنې په اطرافو کې په لیرو ساحو کې د روزګار چې دی دا خو د غرنۍ منطقه ده یعنې هلته تعلیم شتون نه و یعنې تعلیم ته کوم کشران چې وایي دغه دا تعلیم زمینه نه ورته برابره خو اوس د اسلامي امارت په راتګ سره ډېر مکتبونه ډېر زیات شمېر مکتبونه په ولسوالیو په لیرو ساحو کې جوړ شول د هغه رقم ډېرې ذاتي مدارس جوړې شولې د ټولو دپاره د ښه پوره نظم برابر شو د روزګان په ولایت کې په هر کونج کې د اوس دپاره تعلیم زمینه برابره ده الحمدلله ټوله کشران چې دي ټوله په تعلیم اخته دي نسبت پخوا ته ډېر ښه دغه راغلی بدلون راغلی دی بله یوه ستونزه چې تر ډیره پورې روزګان میشتې ورڅخه شکایتونه کوي وایي دوی نشي کولی چې خپل ناروغان پر وخت باندې صحي مراکزو ته ورسوي هغه د سړکونو په اساسي ډول د نه شتون ستونزه ده چې لا هم په ځینو برخو کې موجوده ده تاسو څومره ډاډ ورکولی شئ چې په راتلونکو کلونو کې به د دوی دغه ستونزو ته هم پر وخت رسېدنه کیږي تر څو پورې دوی په ښه ډول خپلو دندو یا هم خپل ناروغان پر وخت باندې صحي مراکزو ته ورسوي؟ دا د روغتیایي برخه کې نسبت پخوا ته الحمدلله ډېرې وسایل جوړې شوي ځکه چې دلته شخصي روغتونونه چې دي اوس ډېر جوړ شوي دي یعنې پخوا شخصي روغتونونه نه وه یوازې یو دولتي روغتون هغه هم نیم فعال و یعنې اوس هغه هم د پوره فعاله دی او شخصي روغتونونه هم جوړ شوي دي او د لارو په دغه باندې د روزګان لارې مخکې یعنې پخوا وخت کې یوه لار هم نه وه برابره نه وه جوړه نه در ولسوالۍ جوړې وې یعنې نه در کندهاره جوړه وه په اوس وخت کې خو الحمدلله ټوله لارې یو در ولسوالۍ پورې ټوله لارې جوړې شوي دي او د هغه رقم در کندهاره پورې کوم مریضان چې په اوس وخت کې انتقالېږي د کندهار لار د اسلامي امارت په راتګ سره تقریبا 2 ځله دا د دوی ته جوړه شوې ده برابره شوې ده یعنې پخوا دوی ډېر وسع شوي دي بله په تیرو 4 کلونو کې د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هغه مهمې لاسته راوړنې په کومو برخو کې دي راته ووایئ د روزګان اطلاعات فرهنګ ریاست چې دی یعنې په دې 4 کلونو کې د دوی لاسته راوړنې چې دي هغه خو ډېرې دي خو داسې یو څو دانې چې یادوري کړو هغه لکه اول د دوی تاریخي ابدات چې د دغو دپاره یعنې مخکې تاریخي ابدات چې وي د دې هېڅ ډول ساتنه نه وه شوې پخوا چې به یو ځای یو تاریخي ابده وه په هغه ځای کې به یعنې هغه اهمیت وي چې ته دوی نه کتل په هغه ځای کې به یوه پوسته وه یا به دغسې یو ځای پاته و یعنې اوس د اسلامي امارت په راتګ سره موږ د روزګان ولایت تاریخي ابدې چې ثبت کړي مې تقریبا 200 دانې دي د 200 څخه 146 دانې د وزارت سره ثبت دي دا نورې موږ دا دي اوس ثبت کړي دي وزارت ته مسته ویلي چې دا پاسخ هم د ثبت موضوع راسي دغه لویه لاسته راوړنه ده او د هغه رقم د سیلانیانو دپاره هغه که داخلي سیلانیان راځي که خارجي سیلانیان راځي د ټولو دپاره موږ ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي موږ ښه سیاحتي ځایونه برابر کړي دي چې روزګان ولایت داسې یو غرنی ولایت دی او ښه سیاحتي سیمې لري غرنی دغه سیاحتي سیمې لري ښه اوبه لري ښه چینې لري نو هغه ځایونه ټوله موږ د دوی لپاره برابر کړي دي دغه 2 برخې یا یوه برخه چې ده هغه دغه ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره خوا دی که موږ ورته وګورو یعنې غربیانو ته پوره ماته ورکړله هغه که په فزیکي برخه کې پاره برخه هغې استخباراتي جګړه تقریبا اوس ختمه ده خو دغه یوه جګړه چې ده لکه د فکري جګړه چپه ده په دغه کې د اطلاعات کلتور وزارت په تېره د اطلاعات فرهنګ ریاست د روزګان د په دغه برخه کې ډېر زیات کوښښ کوي دغه لپاره موږ اوس ډېر ځوانان لرو چې په دغه برخه کې ډېر کار کوي چې غربي هېوادونه دلته دغه ونه کړي یعنې پر فکرو باندې کار ونه کړي افکار خراب نه کړي بله د افغانستان اوسنی تصویر د تېر سره څه ډول پرتله کوئ د افغانستان اوسنی تصویر خو نو نسبت پخوا ته یعنې په ډېرو برخو کې در ښه دی هغه که هره برخه که اقتصادي برخه یې هم ډېر ښه دی که د امنیت برخه یې هغه خو بیخي 100% ښه دی که د پانګوانو برخه یې یعنې خلک دلته پانګونې کوي تجاران ورونه د هغو لپاره د 100% امن راغلی دی هغه خپل تجارت خلاص دي او که هغه رقم د تعلیم برخه ده الحمدلله په تعلیم کې خو بیخي 100% تغییر راغلی دی نسبت پخوا به د تعلیم داسې و
یوازې په مرکز کې یو لږ اندازه تعلیم شروع وساتي. الحمدلله په ټولو ساحو کې تعلیم شروع دی، هغه که مرکز وي که ولسوالۍ که نورې کلي او کورونو په دې ځایو کې یعنې ډېر تغییر نسبت په خواته راغلی دی. بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوښتمه دا چې د زمري 24مې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د یادو ورځې د نمانځلو په موخه باندې د اطلاعات او کلتور ریاست او همداراز د نورو مسؤلینو له لوري څومره تدابیر نیول شوي دي؟ د اسد د 24مې لپاره چې د ازادۍ ورځ ده، یو تاریخي ورځ ده، یعنې د دغې ورځې هغه کم ارزښت چې دی هغه یعنې هر چاته معلومیږي. د دې ورځې لپاره اطلاعات فرهنګ ریاست بېلابېل غونډې او ډېر ځای دغه نیولي دي، یعنې په ښار کې بېلابېل ځایونه دي، بیرغونه جګ کړي دي او د هغه رقم بینران یې دغه کړي دي او د هغه رقم شعارونه یې لیکلي دي پر ډېرو دیوالو باندې، پر ډېرو ځایونو باندې. بل روزګان ولایت د ولس چې دی دا ډېر زیات دغه ته خوشحاله دی. دغه د ازادۍ ورځ ته ډېرو خلکو دا بیرغونه اوس له دې ورځې لپاره رانیولي دي او موږ د دې لپاره غټې غټې غونډې پلان کړي دي، غټې غونډې ورته جوړوو. انشاءالله دا یو ډېره اهمه ورځ ده. ډېره زیاته مننه، کور ودان.